دوستانو وخت مو په خیر. راځو لکه څنګه چې مونږ نن ورځ د الف با حروف درس ویلې، اوس راځم په دې باندې ویډیو جوړوم. کوشش وکوئ چې دغه چې زه څه رقم وایم په هغه ډول تلفظ زده کړئ، او ما هر حرف لیکلی دی، د حرف سره مې دلته تلفظ خوا کې لیکلی، لاندې مې یو مثال ورته لیکلی. کوشش وکوئ چې دی په صحیح ډول باندې زده کړئ. که چیرته تاسو اساس د ژبې کاغه تلفظ وی، کاغه د الف با حروف وی، تاسو صحیح زده کړئ، تاسو اخره پورې منظم ژبه بیا په صحیح ډول زده کوئ شئ. که چیرته اساس زده نه و، تاسو مخکې تللی وئ، بیا مشکلات سره ډیر مخ کیږي. نن راځو دوستانو شروع کوئ د الفابet نه شروع کوو. د الف با حروفونه دوستانو لومړی درس دی. اول حرف چې دی دا څه رقم تلفظ کیږي؟ تلفظ کیږي دوستانو. مثال کې اوس استفاده کوو. امپل وای دا ترافیکی اشاره ته وای. اوس افه شادي ته وای. ډیر مثالونه زیاده مثال درته وایم. امپل. ورزو بل حرف ته ورزو. ب رقم تلفظ کیږي ب. کوشش کوئ تاسو په کمنټ کې دا لیکئ، دا لغات لیکئ ورسره چې تاسو اوس دلته وروسته لغاتونه سختيږي. ب بال، ب بال. جنسیت ګورئ، ما ورته ویلي چې هر کلم چې یو اسم زده کوو، یو لغت زده کوو، ارټیکل سره زده کوئ. دی بال، د جنسیت څه ده؟ نارینه ده. بال، دی بال، ب بال. ب مهم دا ده چې د غږ تاسو یاد کړئ. ب ورپسې دوستانو س کمپیوټر. دا چون د بل ژبې نه راغلی، د دې په خاطر باید په انګلیسي ډول غوندې باید ولوستل شي. کمپیوټر، د کمپیوټر ارټیکل څه ده؟ جنسیت یې نارینه ده. د کمپیوټر دغه اسم چې دی ارټیکل مسکولین. د کمپیوټر. س ورپسې بل حرف د ټولو لیکئ. دی دوزه د دوزه ټولو لیکئ. دی دوزه ګوره دا د تلفظ کیږي. پښتو کې موږ ډال لرو کنه، بعض خلک بعض وخت زم ډی وایم، خو دا اصلي کې د په جرمني ژبه کې ډی نشته کا. د دوزه. ورپسې دا ا تلفظ کیږي. څه رقم دا چې تلفظ کیږي؟ ا او دا چې د ا سره یو ځای ولیکئ، دا آی تلفظ کیږي. das دا ده das کوشش کوئ تاسو ارټیکل سره یادوئ، دا مهم ده. ارټیکل مې د په خاطر لیکل. اوس دا خونزاده ارټیکل das ده. ورپسې اف. څه رقم تلفظ کیږي؟ دا اف Frau, die Frau, F Frau, die Frau, F Frau, die Frau, خستوي. ورپسې گ. دا څه تلفظ کیږي؟ گ جی باندې تلفظ، دا گ تلفظ کیږي. گ das Geld. das Geld. ورپسې دوستانو بل hand. die hand. ورپسې دا په جرمني ژبه کې ای تلفظ کیږي. چې ای دا غټ حرف دا وړوکی حرف.
ای ګوري کله چې یو لغت غټو کوشکوي سیلابو ته اړوي انسترومنت ګوري درې سیلابم که انسترومنت د موسیقي آلات ته وایي دی انسترومنت ای تلفظ کیږي دا څه تلفظ کیږي ای تلفظ کیږي دې ته باید ډیر فکر وي ځکه انګلیسي کې آی تلفظ کیږي ته ای تلفظ کیږي چې غلط نشي ای تلفظ کیږي ای ورپسې دوستانو دا چې دی یوت تلفظ کیږي چې یوت په انګلیسي کې جی تلفظ کیږي ته یوت تلفظ کیږي که فکر می بعض خلک وایي جاپان ته څه وایي یاپان وایي نو دلته یک شته وایي چې پرته یوت چې تلفظ کیږي یوت دا تلفظ ډیر مهم دی اول سر کې باید تاسو تلفظونه صحیح زده کړئ بیا ژبه کې بیا مشکل نه لري عموما الکان په دې کې مشکل لري تلفظ کې یوت یک دی یک لغت هم یاد کی ولی کې ټول دی یک شته وایي چې پرته یوت ورپسې دوستانو کا په انګلیسي کې کې دلته کا کیند دا ای ده کنه کیند داس کیند ټولو لیکي داس کیند کا تلفظ چه ده کا ده کیند ماشوم ته وایي داس کیند ورپسې دوستانو ال د انګلیسي غو تلفظ کیږي مشکل نه ده ال لوفل دا او ده او لوفل دی لوفل ال ورپسې ام دام سخت نه د انګلیسي غو نه د فرق لري ام دی موتا چته مورته دی موتا ام ټولو لیکي موتا مهم دا تاسو د لیکل یاد کړئ موتا سره رقم لیکل کیږي موتا دی موتا بل حرف چې دوستان دی پسې چې ده ان ناز چې ته وایي پز ته وایي دی ناز ان ورپسې دوستانو ان پسې بل حرف چې ده دا او کوشش وکړئ ګوري ښه دا شونډې شکل داسې کوي دایره‌ای شکل کوي ګوري او خو دا کله چې او نه دا ها چې دا ارجې کې چې ها راته دغه لغت لږ اوږدی او دلته هې غږ نه ورکړل ته او لږ دا د هغه او غږ اوږدیږي او غږ ته وایي داس او دا او تلفظ کی ګورې شونډو شکل باندې دایروي ځکه ته اوس نور راځي چې بیا فرق باندې پوه شئ کنه او ورپسې دینه په چې تلفظ کیږي دا په تلفظ په انګلیسي کې پی دا په د پاس چې ته وایي پاسپورت وایي دی پاس په ورپسې دوستانو کو دا دې تلفظ سره رقم دی کو فالکه دی کوله کو بل کو چې تلفظ کیږي کوله په شرط وایي چې دا وبره بيږي ته کوله وایي دی کوله لیکل کوي څومره لیکل کوي دا تاسو په ګټه ده او دا تلفظ یاد مهم موږ فوکس نن په چی باندې ده په تلفظ دی حروف په تلفظ باندې کو چې رقم تلفظ کیږي کوله اوس ورزو دوستانو ار یا اغ دواړه تلفظ کوي سي ار یا اغ فرض کړه اغ ما اغ لیکل کنه غات das غات اغ غات اوس ورزو اغ پسې اس خو دلته د زی غږ ورکوي زونه ولې ځکه دلته مونږه بعضې حروف که فکر په انګلیسي کې مونږ واویل حروف ورته ویلې که نه نو بیا دې باندې په هغه کې غږیږو په ګرامر درس کې صحیح ده چې دا ولې زی غږ ورکوي دلته زی غږ ورکوي اس زونه دی زونه چې ته وایي لمر ته وایي اس زونه دی زونه
زونه. ورپسې ته موږ پښتو کې ټې لرو کنه، دلته ته ده ښه، ته تلفظ کیږي. تو دا او ده ښه، او تو دی تو. او توغ چې سو بیا غټې دروازې دو پلې چې لري هغې ته توغ وایي، هغه بیا بل رقم او خوري ښه. فرق بیا دې سره ده، دا تو ده هغه توغ ده. ته توغ. ورپسې دوستانو دې نه وروسته چې دا چې دا او ګوره دا شونډې به په همدې شکل کوي او. ګورئ ښه زه دې په خاطر ښیم چې دا ډېر مهم ده. نن ورځې ما د درس هدف هم دا ده، ګورئ شونډې باید تاسو په همدغه شکل باندې وي. فرض کړه په دې شکل باندې، په همدې شکل باندې باید شونډې چې فرض کړه د انسان مخ سو هغه یو د بلا خوب هم لیدلی که نو دا داسې او دا شونډې بس کې او صحیح ده. او دا ډېر مهم دی، دغه کې ډېره دوستان غلطیږي او خو فشار به نه ورکوي. ګورې که چېرته فرض کړه دا د انسان شکل وي، دا پزه فرض کړه او دا شونډې، دلته که تاسو دا او وایې که نه، دا او دا دلته دې ته دا شکل هغه او شکل ورکوي صحیح ده که نه. خو که چېرته بیا په سیره ټکي وو، دلته ټکي وو که نه، بیا دا شونډې به لږ لا مخته راوځي او به بیا کېږي. دې ته هم باید ډېر فکر وي صحیح ده. دا دې په خاطر کوم چې دې کې بیا هلکان دا دوستان بیا چې کوي مشکل لري کومه ته ورسېدلو او ښه. او نه وروسته دوستانو او باندې خو پوه شو صحیح ده، همدلته رسېدلي او ښه. دې نه وروسته دوستانو او چې ته وایي ساعت ته وایي دی او. ګوره دا او به نه وایي، دا او ده ښه. لږ فرق ستا د او سره فرق لري، هغه او ده، دا او ده، لږ شونډو کې فرق راځي. بل چې دوستانو دا فاو تلفظ کیږي. چې تلفظ کیږي فاو، ښه متوجه اوسئ. فاو په انګلیسي کې وی تلفظ کیږي، دلته فاو تلفظ کیږي. فاو 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 فاو. اوس فوګل، دیا فوګل مرغۍ ته وایي که نه، فاو فوګل مرغۍ ته وایي. فاو تلفظ کیږي، چې تلفظ کیږي فاو تلفظ کیږي. مهم دا ده چې تاسو د ABC الفابet تلفظ یاد کړئ. فاو. ورپسې دوستانو فاو پسې وی، دا چې تلفظ کیږي وی. په انګلیسي کې ډبلیو ته دلته وی ده. چې که فکر مې موږ BMW په انګلیسي کې وایو، دلته ورته BMW وایي. په هغه موټرو کمپنۍ ده که نه BMW وی. چې وی وولې صحیح ده، وولې چې ته وایي تارو ته وایي وول. وی څه رقم تلفظ کیږي وی ټول وایي وی، زړه کې سره وایي وی. بل دې نه وروسته دوستانو بل چې اکس تلفظ، دا خو انګلیسي غوندې څه مشکل نه ده، دې نه به زر تېر سو. اکسلوفون دا موسیقي اله ضرور نه ده چې دا لغت یاد کړي، خو مقصد اکس یاد کړي. اکس ښه. ورپسې دا چې دا پسلون ګورې دلته مې تلفظ لیکلی پسلون. په انګلیسي کې وای ده، خو دلته اپسلون ده. چې پسلون خو دا د یې غږ ورکوي. چې یې غږ ورکوي. یخت. کله چې سیحان وروسته ټې راسي دا خې تلفظ کېږي. ما دې کې درس درکړی و. یخت صحیح ده. دی یخت دا کښتۍ ته وایي یخت. بل حرف چې دوستانو څت ده. چې څت فکر لکه دا تی چې دا په دیوال سره کې څت تلفظ کیږي. چې تلفظ کیږي زد. چې تلفظ کیږي څت تلفظ کیږي. څت لکه اوس وایي Zeitung ښه. Zeitung دی Zeitung ده ښه. دی Zeitung. راځو دوستانو اوس دې نه وروسته منګه املاوت دغه دوه ټکي ته املاوت وایي صحیح ده. په سیره چې دوه ټکي صحیح ده. اوس دې ته تاسو املاوت هم ویلی شئ او دې ته بل نوم یې چې ده ای هم تلفظ کیږي. دې ته باید ډېر فکر وي. دا د ABC نه د الفابet نه دا اضافه حروف دي ښه. دا په انګلیسي هغې کې نشته، دې کې شته دي. املاوت یا ای، دې نوم چې ده املاوت یا ای، درنه لا یادونه وځي. املاوت یا ای تلفظ ای ده ښه. تلفظ ای ده. دا چې دا او املاوت یا او شونډې لږ مخته راوباسي، همغه عادي او وایي. او لږ مخته او صحیح ده.
او څه رقم تلفظ کیږي او تلفظ کیږي او دا چې دا چې ټکی پې نه وي او ده او چې ټکی پې او څه ده او دې ته وایي او املاوت یا او څه ده او او ښه به توجه سي بیا تکراروم املاوت یا تلفظ چې ده ای دې تلفظ ای دې تلفظ او دې تلفظ او ګوره املاوت یا ای او املاوت یا او املاوت یا او اوس مثالونه وایو اپفل 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 زموږ هدف دا حروف دي چې دا څه رقم تلفظ کړي کیزه 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 اپفل مڼو ته وایي کیزه کیزه پنیر ته وایي متشن یا متشن بعضیان کې دوی شین تلفظ وایي شین دا نو لهجو پورې متشن صحیح ده بل چې دوستان دا مرته او املاوت یا او ګوره اول 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 غوړوي ته وایي صحیح ده اول ول لوفل لوفل لوفه بل دوستان دا او ده او کوشش کوي ګوري دا دغه املاوت دا ټکی په ورکوي چې دا ورنه کوي بیا لغت هم غلطیږي مقصد صحیح ده اوس دا مونشن کنه مونږ مونشن وای دا څه کې مونشن او ده مونشن یا مونشن صحیح ده ما تلفظونو په درس بیا درته وایم چې دا سه کوم وخت کې شن تلفظ کیږي کوم وخت کې شن تلفظ کیږي دا یا خې تلفظ کیږي دا بیرته وایم گمیوزه گمیوزه چې وای دوستانو سبزیجات وای گمیوزه او موسلی سحر چې کې د جرمنیانو رقم وچ غذا د لکه وچ کړي غنم او چې شیدی دا سره یو ځای کې بیا پسیره بعضی وخت هغه په چې دې ته موسلی وای سي دا که موسلی مرځي کو اوري د دې ته دا یعنی سحر چې کې په سبناری کې دوی خوري سي دا شو دې ور سره غړي څوک سم مستی غړي ښه دا چې دوستانو او بل اوس په اخر کې یو حرف صفات شارف اس ورته وای دي ته چې وای تاسو د موز علامه ګورئ دي شارف اس یا اس ټول لیکي شارف اس ښه اوس ټول یو ځل تکراروم ا ب س د ا اف گ h ای یت ک ال ام ان او پ q r یا r دوار s t u v x y z s e او u دا و دوستانو د نن ورځې درس ام دا اوس مې دا شخصي کورس مې درس ورکنن الکاندم شخصي کورس کې درس ورکا غوښ لپاره مې ویډیو جوړ کړل هم د خلکو ته ګټه ورسېده هم شخصي کورس والا ته ویډیو جوړه سو دا ویډیو زه په یوټیوب باندې بګدم تاسو کوی سي دې تکرار بیا وګورئ د یوټیوب باندې دې سکرین شاټ واخلئ نو دلته به بیا بار وګورئ کوشش وکړئ چې ابتدا یا اساس د ژبې زده کړئ تاسو به ورسته ډیر اسانيږي صحیح ده نو ان شاء الله چې دینه مې شې ذکرې زه به دا ویډیو چې کوم ثبت کوم کوشش وکوي چې کوم ویډیو ګوري یوټیوب کې یو کمنټ کوي ورته چې زه پوه سم څوک چا وکتل او څو وخت وکتل مننه